هغه داسې ښکاري لکه یو ډان صورت باندې پیش کړی شوی. بالکل دا خو خبره خو د حقیقت په دا باندې په ما باندې خلک ډېر تنقید کوي چې دا دومره ګاډي او پلانه خو دومره کم عمر کې او په کم ټایم کې ستا دومره بزنس یا د نور طریقه کار څنګه اپناو دا کاروبار نو دی وجه تاسو مې دا سمګلین هغه لګیدل سیاست کې بیا خامخا ځتي کوېسچنې هم کیږي بیا تاسو به څنګه فیس کوئ تعلق هم چمن سره دی او دی وخت کې ټول نه غټ مسله چې کوم دا چمن ده واته میاشتې وشوې هلته خلک پالت ورکړی دی ناست دي د هغې مسلې نه حل کیږي هغه دپاره څه کوي. جی ګران کتونکو تاسو څنګه ګورئ ما سره حاجي صادق خان صاحب تاسو په مختلف سوشل میډیا پلیټ فارم باندې ګورئ مونږ دې سره نن خصوصي خبرې اترې ځکه هم کوو چې که تاسو ګورئ چې یو نیشنل میډیا نه مختلف ریپورټونه هم ورباندې داسې جوړېږي چې ما ورسره وختي هم ذکر کولو چې خاندام سړي ته راشي چې ولې خبر نه وي لکه زه تاسو ته اوس دا هم ووایم چې په انډیا والا یو چینل ما لیده په هغه باندې د دې ریپورټ چلیده چې دا ډان دی او د انډرورډ سره تعلق دی او دغه شانتې مختلف شان پروپیګنډا کړي خو حاجي صادق حوالې سره تاسو به مختلف بیا د دې شخصیت حوالې سره هم ریپورټونه لیدلي وي مختلف انټروګانې هم لیدلي وي نن موږ کوشش کړی چې پښتنو سره د دې سپیشل یو شخصي هغه مخ ته کړو چې آیا دغه خبرونو کې څه صداقت دی او دغه شانتې خبرونه ولې جوړېږي ولې دا خپل پیج هم نه استعمالوي وایي چې عام چې کوم ځوانان دي ځوانانو کې د دې ډېره زیاته مینه ده او فالوور یې ډېر زیات دي او پیجونه په مختلف هر سړي جوړ کړي دي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام بنګش صاحب څنګه ورور په خیر خیرت تاسو دعاګانې تاسو ټیم مې واخیسته خو خبره دا وه چې ما تاسو سره لږ تفصیلي خبرې وشي ولې چې تاسو رپورټونه ما لیده نو ډېر داسې رپورټونه راځي چې هغه مونږ اوس لکه څه وایي چې تاسو ته مخکې ذکر کولو چې انډیا کې مشهور شوی په انډیا هم چلیږي دا څه وجه ده؟ بس دا خو انسان به د خدای شکر ادا کوي او دا به یو په ایمان زه درته وایم چې ما په ټول زندګي کې ځوانانو ته محبت ورکړی دی دا کم ځوانانو چې زما سره پیار دی یا ما سره چې کم ځوانانو محبت لري دا د کم چې دی به زه هم هر ځوان چې ما ته راغلی دي چې د زما سره څومره محبت دي هغومره لس واره محبت ما ورکړی دی نو دا داسې نه دی چې د یو انسان به د دې شکر نه ادا کوي دا به سړی سهار و ماښام پر سجده پرېوځي الله ته به په سجده پرېوځي د دې شکریا به ادا کوي. هلکه اکثر دا چلیږي که نه چې کم تا ګاډو یا د نور داسې کم ویډیو جوړې کړې شوي دي هغه داسې ښکاري لکه یو ډان صورت باندې پیش کړی شوی. بالکل دا خو خبره خو د حقیقت په دا باندې په ما باندې خلک ډېر تنقید کوي چې دا دومره ګاډي او پلانه او زه یم دشمندار او ما په ژوند کې ما خپل ژوند ته خطره په دې وجه باندې خلک ما ډون دا داسې د فخر خبره نه ده چې یو سړی په دې فخر کوي چې دا ډېره د خیر خبره ده دا توپک په غاړه کې اچونګ یا ډون جوړېدنګ دا زه کمزوري انسان بولم دا د کمزوري علامه ده نو دا زه د ځوانانو ته دا د خپل خصوصا دا پیغام ورکوم چې په توپک مه نازېږئ په ډون په نامه مه نازېږئ په عاجزي ونازېږئ چې دا د خدای ته په عاجزي سي دا ډېره د خیر خبره ده. دا خبره موږ هم کوو چې ستا ډېر ریسرچ هم ما بیا وکوم چې زه وګورم ستا کوم طریقه ده عاجزانه ده ستا تعلق عاجزانه ده ستا دوستانه موږ ولیدله او بیا ستاسو خبرې داسې چې ډېرې صفا سپینې خبرې کې یو انټرویو مې تا اورېده چې تا وایې چې یاره ما داسې وخت هم تېر کړی چې یوه هفته ما وچه ډوډۍ خوړلې ده دا څه کیسه وه؟ دا په هغه ټیم کې موږ کاروبار کوو نو به زه به دومره په لر لارو باندې به تلم نو به موږ په پارسل کې ډوډۍ جمع کړل پارسل تیلۍ به مې وتړل نو بیا به موږ اووه شپې لس شپې به موږ په سفر باندې به روان وو نو دا د سفر ډوډۍ به موږ بیا دا وچه و کورو ته کلي والا ته به موږ تکلیف نه ورکوئ چې مسافري وه موږ به یو ځای درېدلو بیا به مو خپل روژه مات په کوی دا چې د روژې په وخت کې به په روژه کې به موږ دا رقم کول نو دا چې پر یو انسان باندې تېر سوي هغه انسان بیا په دې باید چې سبا سوچ هم وکړي چې سبا زه څنګه وم نن به څنګه یم نو هغه سبا ورځ به یادوي نه چې دی به یېروي نو زموږ په خپل هغه پخوا د ځواني د کشران د کشرتوب هغه ژوند ګرد موږ په یاد دي نو زه اکثر هر وخت په دې باندې و خلکو ته وایم چې په دې باندې مغروره کېږئ مه چې نن ښه موټر در سره دی ښه بنګله در سره ده ستا د پلار سره څه شوه ستا د نیکه سره څه وه نو نن ته په هغه شي باندې غرور مه پیدا کوه
ته هغه د خپل پلار د خپل نیکه په لار بل دا خبره لکه کیږي چې ستاسو لکه څنګه خبره هم کړې وه چې زما 10,000 روپۍ هم نه چې کاروبار شروع کړې خو دومره کم عمر کې او په کم ټایم کې ستا دومره بزنس یا د نور طریقه کار څنګه اپناو کو؟ بس شکر کې الحمدلله ما خپل محنت وکړي ما په ژوند کې قبضه نه ده کړې منشا فروشي ما نه ده کړې د وطن ګناه ما نه ده کړې ما خپل یو تجارتي کار په مخه واخیستی تجارت بزنس مې په مخه واخیستی نو الله پاک په دې کې ما ته روزي راکړل ما خاندان ته غټ بزنس څه دی؟ زما غټ بزنس د ترانسپورټ دی زما ګډ اډه ده په ګډ اډه کې مطلب په دې باندې ما کار کاوی نو په دې باندې ما د ډیر پښتنو ډیر ستونزې حل کولی سولې ځون ډیر ستونزې مې حل کولې نو دا ما د آل پاکستان په نامه باندې یو ګډس کمپنۍ خلاص کړل بیا په دې کمپنۍ باندې الله پاک زه پر مخ کړم نو ډیر پښتنو ته ما په دې کې خیر رسېدلی دی او ډیر دا چې په وخت پر راغلی چې ما پښتنو باندې چوکیداری کړې ده نو دا خلک به وایي چې دا سمنګلر دی موږ زه په سمنګلري په دې شي باندې که هر څوک څه دا وایي زه په دې باندې فخر کوم ما د کام دلالي نه ده کړې د کام د پښتانه ګټه مې کړې د تاوان مې نه دی راوړی بلکې په انسانیت ته پاکستان د هر انسان خدمت ما کړی دی نو دا په دې باندې خلک دا نه وایي چې دا سمنګلر دی زه په دې باندې زه شکر کې الحمدلله منشا فروش زه نه یم سمنګلر یم اصله فروش زه نه یم چې سمنګلر یم لال صفا کاروبار مې کړی لکه بارډر باندې ستا کاروبارونو دی وجه نه تاسو مې دا سمګلین بارډر باندې ما زیات وخت 2005 څخه ما د بارډرانو څوم لاسه اخیستی صرف ما د بلوچستان د کې پی کې د دې علاقې څخه ما کاروبار کړی دی نو په دې باندې که مطلب ما څوک هر څه بولی دا که څه د بارډر سوه کې هم څه ګناه نه ده سوې او چې خلک یې په سپین کالي کې په پوډ باندې کوي هغه خلک ولې نه یادوي موږ پښتانه په دې کې 5% دا شی بار راوځي 95% دا ټوټل پر پورټ باندې دا کار راوځي تی ته به معلومي چې د دې هر کلکټر هر سپایي هر انسپکټر څومره مفاد اخلي دا د کومې خواري تی ته به شاید میډیا ولا و تی ته به د خپل اندازه درکړي چې دومره دولت تی د کومې خوا پیدا کړي نو دا بدانی چې د یو لاس سره ټک کېږي نو چې لاس سره جوړ کې بیا به یو کار کېږي تاسو څه ذاتي هغه هم دي تاسو وایئ چې ذاتي کوېسچن یې ما زه نه کوم خو چونکې تاسو اوس سیاست ته راغلی سیاست کې بیا خامخا ذاتي کوېسچن یې هم کېږي بیا تاسو به څنګه فیس کوئ دا؟ بالکل دا خو د سیاست په معنا باندې سیاست کې خدای دی په مثال خلک خو عبادت دي خو زه وایم چې دا دروغ دي بالکل دوکه ده نو دوکه چې یو انسان ته ورکوي دوکه به ته نه ورکوي که دوکه د زړه د خوله لار دی یو کام ته یوه نه وي ته کامیابه کېدلی نه شې نو ته که چیرې سبا نن یوه خبره ورته وکړې سبا بله درته وکړې تی ته معلومه ده چې پر ستی پر چینل پر کم چینل باندې چې هر سړی کښېني سبا بل سړی بیا کمې خبرې پسې کوي زه خو دا ضمیر نه غواړم چې په ما پسې سار زه نن یو خبره وکړم سبا مې هغه بوله چې بول کولی یې نه شم لکه تاسو خبرې هم سپینې سپینې دي او تاسو سیاست ته چې رادننه شوئ نو دا تاسو سره سوچ و چې مخکې به بیا یو بل پسې خبره هم کېږي کیسه هم کېږي نو هغه خبرې زما خو واحد دا دی چې زه پر چا تنقید کوم نه زما ضمیر دا نه غواړي ټیک دی د هر سړي خپله ګناه ده د خپل کام نن په دې باندې ویښ شو پخوا ویدو اوس ویښ شو پخوا چې به درواغ 3 ورځې وه اوس 3 ورځې هم ختم شوې د کام پخوا په 40 کال کې د زموږ کوم سیاسیانو د زموږ قومونه په تیاره کې کښېنولي وه هغه هر بچي نن د میډیا دور سو یو چې د چا نه ورک نه دي د میډیا باندې ته دومره ته چلېږي دا ستا خپل پیجونه دي که دا عام ځوانان دا ما د ځوانان کې ما خپل در اوس پر یو پیج هم نشته نه ما درننه پرې د پیج والله ما خپله کیمره ماله نه راځي چې کیمره څنګه ده او څنګه به کېږي اوس لا ما سره یو پیج تی اداره سره دی چې مطلب که هغه یو ویډیو جوړي یا نه جوړي ما والله که درنه ورته ویلي چې ته ما ته تصویر والی ما ته ویډیو جوړه کړه دا زما خپله زه په دې شیانو په دې باندې خبرې ته راځو چې تاسو سره ځوانان ډېر مینه لري نو آیا دومره ځوانان دپاره ستاسو وایي چې مونږه پارټایم جوړه کړه ولسي چې کوم تحریک تاسو شروع کړو پارټای پاکستان څه ګڼئ چې مخته ته به دا څنګه بوځئ انشاءالله الله ته دا منظور چې زه راولاړېږم په دا باندې تنظیم جوړوم
موږ مخکې پر موږ باندې ما د 10 میاشتو سیاست دی. نو اوس د مسجد په دې باندې ممبرشپ ما اعلان کړی دی. هغه ورځ مې پرس کانفرنس کې ممبرشپ مې اعلان کړی. موږ ممبرشپ شروع کوو، تنظیم جوړوو. په هر اول کوشش دا کوو چې موږ د بلوچستان د کیبیکې سره شروع کوو چې موږ د خپل وس په مطابق باندې د دې ځوانانو خدمت وکړو. نو موږ دا غواړو چې موږ خپل یو فنډیشن خلاص کړو. موږ د خپل د کام د خدمت لپاره یو داسې لاره وسنجوو چې موږ په دې باندې د خپل کام خیر څنګه راوړای شو، د خپل ځوانانو خیر څنګه راوړای شو، د خپل خوندو خیر څنګه راوړای شو. نو موږ په دې باندې اوس مشاورت باندې یو چې موږ به آیا د چا څه به هیلپ غواړو، څنګه به هیلپ ولاسته کوو. نو ان شاء الله ما دا امید والا تسته چې خلک نن په ښه ځوان په ښه لیډر پسې ګرځي. نو ما دا امید والا تسته. او بل خو زه هر ځوان ته دا وایم چې زه ستا لیډر نه یم، زه ستا خادم یم، تی زما لیډران یاست، تی ما ته لاره ښیې، زه به پر هغه لار باندې ځم. نو انشاءالله دا امید ما والا تسته چې انشاءالله موږ به در یو ځای پورې منزل ته به ځان رسو. اوس سیاسي خبرې باندې راغلو، خو څنګه تاسو ټیکس حوالې سره هم غاړې ده چې تاسو ټیکس هم پیارې، ټیکس هم ورکوئ. 100 کروڑه سالانه ټیکس تاسو پې کوئ. ما تیر وخت کې ما هر وخت تقریبا د کاله سما 45 کروڑ 40 کروڑ 30 کروڑ ما کم از کم ما ټیکس وکاوه. زبردست. نو دغه ما بعد بیا بس ما ورونو بس دا د انپورټ ایکسپورټ کارت پرې شوی. اوس مې بیا دا اراده ده چې ما په تقریبا د 2010 چې راواخې ما د نن تاریخ پورې یو روپۍ ټیکس د پاکستان نه دی خوړلی. خو بیا دا چې کم سمګلین خبره کیږي، د سمګلین چې کم د بورډر باندې راوړي چې غیر قانوني، هغه خبره کیږي. دا دی د بارډر خبره کې پر ما باندې نظام لګي. ما د بارډرانو سره هېڅ تعلق هم نشته، نه ما د بارډرانو سره کار کړی دی. زه کوم د انپورټ کار کوم، زه د پر انپورټ باندې چې چیش مې راځي هغه ستا مال راځي، د بل مال راځي د بل من کې، دا زه انپورټ کوم. بیا دوی په کم ښار کې غواړي بیا زه هلته ورکوم. زما انټرنیشنل لایسنس دی، د آل پاکستان لایسنس دی. نو دا باندې چې خلک په ما باندې چې کم تنقید کوي، دا باندې زه پروا نه ساتم. بلوچستان کې که ګورو غټ نمونه هم راغله، خو بلوچستان لیډرانو هغه امید هغه چې کم خلکو ته و هغه یې پوره نه کړل. دا څه وجه ده؟ دا داسې دی چې هغه د خپل کور مفاپرسته دي. که چیرې دوی د خپل قوم مفاپرسته نه چې د خپل کور عیاشي د خپلو بچیانو عیاشي پرېږدي، انشاءالله دا خو به زه دا ته دا یقینداني درکړم که چیرې زموږ دا مشران لږ ډېر دومره لکه په دا خپلو بچیانو باندې چې رحم شته چې پر موږ هم دا رحم وکړي، شاید اوسکته زموږ د ځوانان د بل د وطن مزدوري نه وکړي. نو دا تا ته معلومه ده چې زموږ پر هر الیکشن باندې په کروڑو روپو باندې خلک چې سرکار ته ورکوي چې خرچې کوي، چې دغه خرچې دا کام راواخلي د خپل ځوانانو په حق کې استعمال کړي. شاید وسکته زما ځوانان د بل نور خو په هغه ځای خو لا ته پرېږده چې موږ به بیا نوکري غواړو، دا به شاید وسکته په ژوند کې دوی بیا د بل د ملک مزدوري نه وکړي او د دوی په ترقي وشي. اوس تا تعلق هم چمن سره دی او دې وخت کې ټول نه غټ مسله چې کوم دا چمن ده، 8 میاشتې وشوې هلته خلک پالت ورکړی دی، ناست دي، د هغې مسلې نه حل کېږي. هغه دپاره څه کوي؟ د هغه دپاره ما دلته یوه دروازه هم نه ده پرېښې، داسې دروازه ما نه ده پرېښې چې ما په خپل وس په مطابق کې ما نه ده ټکولې. دا داسې دی چې په یو سړي باندې کېدای نه شي. او دا ما ډېر سره نږدې که بس خو زموږ پښتانه ملک بس پښتانه یو داسې خپل ځان باندې یو داسې کار وکړي چې هغه د دې نقصان ته ځان ورسوي. نو زه په خپله په دې کې خفه م یم، زه ورځم هم نه او زه ورغلی هم نه یم. خو اوس که چیرې د دې اختر پس دا دروازه خلاصه نه سوه، نو زه د دې خپل کام دپاره د خپل جدوجهد زه د دوی سره ملګري هم کوم او د دوی سره درېږم هم. او دا قصدیه په 18 کې هم د دې قوم سره زه درېدلی یم. بیا په دې باندې جنګونه سوي دي، شهیدان سوي دي. هم په دا کورونا په ټیم کې ما دومره غټ کردار پکې ادا کړی چې شاهد وسکته زموږ یو پښتانه لیډر هم نه دی کې ادا کړی. نو زه په دې باندې اوس موجوده ناوسه یم. ناوسه مثال دا یم چې طاقت مې نشته چې ته د دې خلکو د دې مشرانو طاقت ما ته راکړه. شاید وسکته زموږ د دې بارډرانو مسله دومره په 8 میاشتو ته نه ورسېږي. نو دا ستا د تصرف زه مشرانو ته دا خواست کوم چې تی راسې سره یو پر دې قوم باندې رحم وکړو.
نو د دې کوم زموږ مجبوري دی زموږ نیم کور هغه دی، نیم کور مې دا دی، دوستي مې لور مې هلته ده، خور مې دلته ده. دا زموږ دپاره ډېر چې د دې دپاره په قومي اسمبلي کې د یو قرارداد پاس کړي چې د دې مستقبل یو سوچ وکړي. هره ورځ به دا مصیبت به نه راځي د دې خوارانو. تا ته معلومه ده چې اول تورخم راواخه، انګور اډه راواخه په دا علاقه باندې. زه د انګور اډې له لاړم، دا بچان ما ولیدل، د دې بچانو مخ داسې سوځلی و لکه انسان چې په اور سوځلی. نو بیا ما ما ورته دا ولي دا د لوږې نه دا رقم دی. موږ درننه پورې راځو، بس دلته موږ کوم فلانا وزیر اعلی صاحب دی، موږ فلانا گورنر صاحب دی، دا د دوی حالات وګوره، زموږ حالات وګوره. نو که چیرې پر موږ باندې د دوی د زموږ حالات باندې راشي رحم وکړي، شاید هو سکته مزید نور مشران یې موږ سره ومني. نو چې موږ یو څوک اواز نسو اوچتولی، اواز په نسو پورته کولی، نو موږ دا کام به داسې پسمانده پاتې لکه دا کوم چې اوس پاته دی، مخکې به هم دا رقم پاتې. ډېره مننه. جګړن کتونکو تاسو ولیدل چې حاجي صادق صاحب چې کوم خپل منشور یا خپل چې کوم ارادې تاسو ته ظاهر کړي، او خاص کر دی وخت کې موجوده چې کوم بیا په چمن باونډري یا د نور چې کوم باونډري باندې مشکل جوړ ده په حوالې سره هم دی اواز، او بیا خاص کر د پارټۍ او ځوانانو حوالې سره دی اواز غږ به تاسو اورېدلي، او شخصیت نه بلک تاسو هم مترف شوي وخت په وخت په دې سره مونږ دغه نیوکې چې کمې دي نیسو. ډېره مننه.